میاشت د سفر وه او څه کسان رالو نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زمونږ د قبیلې خلک مسلمان شوی دی مونږ سره صحابه کرام ولیږه چې زمونږ قبیلې والو ته قرآن وښیي د دین خبرې ورته وښیي نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره 10 کسان ملګري کړو دا 10 کسان داسې وو چې دا په قرآن باندې پوه د قرآن حافظان و د قرآن علم ورسره و تاسو لاړ شئ د دې قبیلې والو ته دین وښیئ قرآن ورته وښیئ او د دې 10 کسانو امیر نبی علیه الصلاة والسلام عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه وګرځاو عاصم رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ته د دې 9 کسانو امیر شوې دوی روانو چې یو ځای ته ورسېدل چې هغې ته مقام د رجیع ویلی شي رجیع مقام ته چې دوی ورسېدل دې کسانو غداري وکړه دا کم کسان چې راغلي وو په دوی پسې نبی علیه السلام ته دروغ ویلي وي زمونږ قبیله مسلمانه شوې ده دا 10 کسان یې په دوکه باندې روان کړو نو چې مقام د رجیع ته ورسېدل نو بنو لحیان قبیلې ته وویل موږ درله 10 کسان راوستو اوس راشئ دا ووجنئ بنو لحیان قبیلې ته وي هغې 200 کسان پسې راوستو دا تیراندازو دا 200 کسان دوی رالو نو عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه پوه شو چې زموږ سره غداري وشوه زموږ سره دوکه وشوه دی بره زر په منډه باندې د خپلو ملګرو سره یو غونډۍ ته غر ته وختو چې وختو دی بنو لحیان قبیلې والا ورته وی تاسو راکوز شئ ښکته موږ در سره معاهده کو څه به درته وایو نه راشئ زمونږ پناه حاصله کوئ زمونږ په پناهۍ کې راشئ موږ درته څه وایو نه راکوز شئ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د کافر د خبرې هېڅ اعتبار نشته زه د کافر په پناه کې ځان نه ورکوم وګورو دوی را سره دوکه وکړله د مدینې منورې نه په دوکه راوستو دلته ستاسو ته حواله کړو چې دا مړه کوئ قتل یې کوئ زه د کافر په خبره باندې اعتماد نه کوم صرف 3 تنه و چې هغه ترې نه راکوز شو 3 صحابه کرام 7 کسان بره پاتې شو او عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک ای الله زمونږ دا خبر زمونږ رسول ته ورسوه الله زمونږ دا خبر زمونږ پیغمبر ته ورسوه چې د هغې سره دوکه وشوله نو څنګه چې عاصم رضی الله تعالی دا دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک نو نبی علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوله نبی علیه السلام ته وحی وشوله نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوه هغه به شهیدان شي او بیا عاصم رضی الله تعالی عنه مقابله شروع کړه او عاصم رضی الله تعالی عنه دا دعا مو وغوښته وی الله زه ستا د دین د حفاظت دپاره جنګېږم الله نو زما دا جسم هم د دې کافرو نه محفوظ وساته دا دعا یې وغوښته عاصم رضی الله تعالی وی الله زه ستا د دین حفاظت کوم نو ته زما د جسم او زما د غوښو حفاظت وکړه الله دا دعا یې وغوښته او جنګ شروع کو سره د خپلو 7 واړو ملګرو شهید شو دوی 7 واړه کسان شهیدان شو دغه 3 تنه چې کوم راکوز شوي وو نو دوی کافرو د ځان سره ملګري کو خو دوی په دغې ځای کې داسې کار وکړو چې هغه کار یې د خیانت و نو عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنه دغې 3 تنو کې و یو زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه دویم خبیب رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی تاسو زموږ سره په دې ځای کې اوس غداري وکړه نو مخکې تلو سره ستاسو نه هېڅ پیدا نشته ستاسو سره نه ځم ما ته پته ده تاسو موږ ته پناه نه راکوئ موږ سره خیانت کوئ هغه خو یې په هغې ځای باندې شهید کو هغه هم شهید کو دارنګې زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه د په غزوه احد کې امیه ابن خلف دا د مکې سردار و که نه امیه ابن خلف نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه دې مردار کړی و نو دوی دې مکې ته بوستو او د امیه ابن خلف چې کوم ځای و صفوان د هغه نه نوم و نو صفوان وی دې په ما را خرڅ کړئ دا زما د پلار قاتل دی زه تاسو له پیسې درکوم په ما یې را خرڅ کړئ چې زه یې ووجنم د زما پلار وجلی دی نو هغې د زید رضی الله تعالی په سر باندې پیسې واخیستې دغه د کافرو معاهده یې که نه دوی ته یې موږ درته پناه درکوو نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی په سر یې پیسې واخیستې او د امیه ابن خلف چې کوم ځای صفوان و هغه ته یې حواله کړو صفوان داسې وکړو چې د مکې مکرمې خلک یې راټول کو وي ما د خپل پلار قاتل نیولی دی راځئ زه وجنم تاسو یې تماشه کوئ تاسو یې څه کوئ تماشه کوئ د مکې مکرمې نه یې بار ته ویستو او مقام تنعیم ورته وایي هغې ته یې بوستو چې هغې ته یې بوست د مکې خلک ورته ګیر چاپېره ولاړ دی نو په دغې تماشګیرو کې
ابو سفیان هم دی. نو دا ابو سفیان زید رضی الله تعالی ته فرمایي وی ای زید ستانه زه په دې ټایم کې یو تپوس کوم، ته خو وجلی کېږي، تا خو وجني اوس، خو زه ستانه یو تپوس کوم، ستا دا خوښه نه ده چې ته آزاد شي او ستا په ځای باندې محمد قتل کړی شي صلی الله علیه وسلم، ته آزاد شي او ستا هغه ملګری محمد ستا په ځای باندې قتل شي، نو ستا داسې خوښه ده که خوښه نه ده؟ نو زید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی قسم په الله زه دا هم نه خوښوم چې زما د پیغمبر په لاس کې د ازغې مات شي او زه دې روغ یم. په دغه کې ځای کې زید رضی الله تعالی عنہ فانسی کو او ابو سفیان وی ډېره عجیبه مینه ده د محمد سره د خپلو ملګرو، داسې مینه ما چېرته نه ده لیدلې. نو دا دوه تنه خو په دې طریقه باندې شهیدان کړو. او دا دریم چې خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې حارث قتل کړو، دا د مکې په مشرکانو کې یو سردارو. نو خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې د حارث قتل کړو چې د مکې په سردارانو کې وو. نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ د حارث زوی واغستو او دې دپاره یې واغستو چې زه د خپل پلار قاتل قتل کم. خو دې لږ ټایم په کور کې گرفتار کړی و، په قید کې ساتلی و. نو چې کله خلک راټول شو او دا خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید کو قتل کوي، نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ د دغه کس لور ته د حارث چې کوم د وجلی و د هغه لور ته وي، د هغې نه نوم زینب و. وی زینب ماله یو چاړه راکړه چې زه لومبی خپله صفایي وکړم، نو هسې مرمه خو چې ځان صفا کړم، نو ماله یو چاړه راکړه. اوس دی وجني خبیب رضی الله تعالی عنہ او دی د هغوی په کور کې دی. نو د زینب ورله چاړه راوړه چې حبیب رضی الله تعالی عنہ په خپل سره سنت وکړي. نو د دې زینب زوی و، د دې خیال نه و، دا په خپلو کارونو کې لګیا وه چې وکته نو زوی تللی دی د خبیب رضی الله تعالی عنہ خواله، او خبیب رضی الله تعالی عنہ راغستی په خپل غیږ کې کېنولی دی. نو چې زینب وکتل چې یاره دی خو اوس مونږ قتل کوو او د هغه غیږې له زما بچی تللی دی، نو دی چغه کړه وی په لاس کې چاړه ده او په غیږ کې زما زوی دی، ویرېده چې هسې نه ده زوی راله قتل کړي، نو دی چغه کړه. نو خبیب رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ای زینب ته د دې نه ویرېدې چې په دې چاړه به زه ستا بچي ته نقصان ورسومه؟ نو زینب ورته وی او وی نه زه ستا بچي ته هېڅ هم نه وامه، ستا بچی بې ګناه دی، هغه ته زه هېڅ هم نه وامه، راشه خپل بچی دې بوځه. زینب له خپل بچی په غېږ کې ورکړو. د دې وجې نه دا زینب چې دا وروسته بیا مسلمانه شوې ده، دی وی قسم په الله ما ډېر قیدیان لیدلی دي، خو د خبیب په شان قیدي ما نه دی لیدلی، ما ډېر قیدیان لیدلی دي خو د خبیب په شان قیدي ما نه دی لیدلی. او یو ځل زه رالمه نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ ته بیړۍ پرتې دي، په خپو کې زنځیران پراته دي، قید دی، خو د ده سره په لاسو کې د انګورو غونچک دی او د هغې نه دانې شوکۍ خوري. وی نه خو داسې څوک و چې دلی انګور راوړی وی زموږ په کور کې، او نه دی په خپله تللی شو ځکه په خپو کې زنځیران پراته وو، او نه دا موسم د انګورو وو، موسم هم د انګورو نه و، په خپل هم نشو تللی، زنځیرانو ته پراته وو تړلی، خو زموږ په کور کې هم دله چا ورله انګور نه راوړو. خو زه ماته پته ولګېده چې د انګور دله د الله د طرف نه راغلي. نو چې کله د خبیب رضی الله تعالی عنہ دوی مقام تنعیم ته بوستو د قتل دپاره چې د خبیب رضی الله تعالی عنہ قتل کړي، نو چې کله یې دې فانسي کړو نو ده صرف دومره وي وی ماله لږ غونته کې ټایم راکړې زه پکې یو 2 رکعته نفل وکړم، ماله به دومره ټایم راکړې زه پکې 2 رکعته نفل وکړم. هغې ورته یې وکړه. نو خبیب رضی الله تعالی عنہ 2 رکعته مونځ وکړو، خو ډېر زر زر یې وکړو. نو چې کله فارغ شو وی قسم په الله دې زړه مې غوښتل چې دا مې د ژوند اخري مونځ دی چې ډېر اوږد وکړم، دا مې د ژوند اخري مونځ دی چې د الله سره پکې ډېرې خبرې وکړم، ډېر اوږد مونځ وکړم، خو د دې خبرې نه یېرېدم چې تاسو به ووایئ چې خبیب د مرګ نه یېرېږي ځکه یې مونځ اوږد کو، خبیب د مرګ نه یېرېږي ځکه مونځ اوږد کو. وی دا مونځ مې ځکه زر زر وکړو چې ستاسو په زړه کې دا رانه شي چې خبیب د مرګ نه ویېرېد. او چې 2 رکعته مونځ یې وکړو بیا یې دعا وکړله، وی الله دا ټول راټول کو، الله یو تیم پرېمه ده. او خبیب رضی الله تعالی عنہ دوی په پانسۍ وخېږي او پانسي کو. چې کله خبیب رضی الله تعالی عنہ پانسي کو، نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه 2 صحابه کرام ولیږل، وی لاړ شئ تاسو د خبیب لاش راوړئ، تاسو د خبیبو لاش راوړئ. یو مقداد رضی الله تعالی عنہ ورسره بل صحابي و، د خبیب لاش راوړئ. دوی چې لاړه که نه نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ جسم داسې په پانسۍ کې هوایي ځوړند دی، خو ګیر چاپېره ترې 40 تن هم لاس دي د ده د لاش ته حفاظت دپاره چې څوک رانه ونه تښتئ. دوی موکسي کوله
نو یو موقع وموندله دوی اوده شو نو دوی غلي لاړو هغه لاش یې راپرانستو چې راپرانستو لاش یې راواغستو په دې کې د یو تن سترګې وغړېدې وي لاش نشته دی لاش زمونږ نه چا وړو دوی یو خوا بل خوا منډې کړې چې منډې کړې دا دوه صحابه کرام یې په لار باندې لاندې کړو د خبیب رضی الله تعالی لاش یې اغستی دی چې لاش یې اغستی دی هغه یې ګرفتار کړو چې څنګه یې ګرفتار کړو نو هغوی دا لاش زر په ځمکه کې مقداد رضی الله تعالی دا لاش راواغست زر په ځمکه کې کېښود چې کافر راغله دا لاش یې راوچته و ځمکه وچاوده لاندې لاړ خبیب رضی الله تعالی ځمکه پرې رابنده شو بس د کافرو لاس له د لاشو ورنه راغی دارنګې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ما درته وی کنه چې کوم د دوی امیر مقرر شوی و نو د په غزوه احد کې د یوې ښځې دوه زامن مردار کړي وو د کافرو نو هغې ښځې دا ویلي وو وی کو د دې عاصم بن ثابت سر مال چا راوړو زه به ورله 100 اوښان په انعام کې ورکومه 100 اوښان به ورله په انعام کې وی د ده سر به ماله راوړی او ماله به یې تشوی او زه به د ده د سر په کنډولۍ کې شراب څکم ای ښځې وي دا یو منښته کړې وه چې زما دوه زامن کم سړي قتل کړي زه به د هغه د سر په کنډولۍ کې شراب څکم دا منښته یې کړې وه نو چې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی شهید شو کنه نو د هر یو تن دا ارمانو چې دا سر زه دغه ښځې له اوسم چې 100 اوښان خو په انعام کې والم کنه 100 اوښان په څه کې والمه په انعام کې والمه نو چې کافران ورالو چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه سر جدا کی نو الله تبارک وتعالی مارته کنه د دعا غوښتي وا وی الله ستاره دین د حفاظت لپاره جنگيګما او زما د جسم سوکا حفاظت وکړه دعا غوښتي وکنه الله تبارک وتعالی د غبین مچې راولېګلی ته د جسم نه داسې ګرچا پیرتاوي دي څوک نشو تللی چې دغه لاس ورړلی جسم ته ورنږدې کېدی نه شو دومره مچۍ راغلې وي نو دوی وي زه چې شپه شي دا مچۍ به خورې شي جو مونږ به سر به ترې لرې کړو ای ښځې له به یې وسو نو چې د ماښام تیاره خورېدله که نه دوی د شپې په انتظار و الله تبارک وتعالی باران کې یو سیلاب راغی هغه جسم یې د ځان سره وړو هغه لاس چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه هغه یې د ځان سره وړو دوی دکه شالتې نامراده پاتې شو هغه 100 اوښان خو یې زموږ په لاس باندې رانلو الله تبارک وتعالی د خپلو اولیاو د جسمونو بیا حفاظت کوي چې کله هغوی د الله نه غوښتي وي چې الله زما د جسم حفاظت وکړه دا دعا وغوښتي الله تبارک وتعالی بیا د هغې د جسمونو هم څه کوي حفاظت کوي نو خبیب رضی الله تعالی فرمایل وی ماله دومره ټایم راکړه چې زه پکې 2 رکعاته څه وکړمه لمونځ وکړم د دې وجې نه علما لیکي وایي چې کله تا ته پته ده چې مرګ مې رانږدې دی د مرګ وخت مې رانږدې دی نو دغې ټایم کې څه وکړه منځ وکړه دغه ټایم کې څه وکړه منځ وکړه دغه شانتې یو واقع د زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سره هم راغلې وه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د طایف ته تللی و نو چې په واپسۍ سره راته نو څه سامان ورسره و نو سامان ورسره و نو یو خچرې په کرایې باندې ونیوه ویې زه مکې ته ځم نو په ده باندې به د خپله سودا مکې ته ورسم او تاله به کرایي درکړمه هغې مالک ورته وی ټیک دغه مالک ورسره هم را روان شو چې په لاره باندې راتله یو خوشي بیابان ته راورسېدل که نه نو زید بن حارثه رضی الله تعالی وکتل چې هلته ډېر شی مړي پراته دي نو دغې مالک توره راواغېستله د دغې خچر چې کوم مالک و هغه توره راواغېسته چې د زید رضی الله تعالی نه سر ووی نو زید رضی الله تعالی پې پوه شو صرف د دې سامان دپاره وجه چې دا سامان ترې واخلي کومې په خچر چې بار کړی دی دې دپاره وجې نو چې هغه توره راواغسته نو زید رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل ماله ټایم راکړه چې زه صرف 2 رکعاته مونځ وکړم بیا ما ووجنه ستا سره توره په لاس کې راځه تش لاس یم خامخا مې وجنې خو دومره ټایم راکړه چې زه 2 رکعاته مونځ وکړم هغې کس ورته په خندا شو وي دا کوم چې پراته دي ټولو مونځونه کړي دي خو دې مونځ نه دي بچ کړي زه ته په کې م وکړه بطور مسخره او بطور ټوکه ورته وي دا کوم چې ګیر چاپېره پراته دي نه دوی ټولو مونځونه کړي خو مونځ نه دي بچ کړي زه ته به کې مونځ وکړه نو زید بن حارثه رضی الله تعالی 2 رکعاته مونځ وکړو نو چې 2 رکعاته مونځ وکړو نو لاس یې اوچت کړو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا دعا یې وغوښته چې دی وي دا اسم اعظم دی ښه دا اسم اعظم دی یا ارحم الراحمین دا دعا یې وغوښته نو د غیبو نه اواز وشو وی دی قتل نکی نو هغه سړی لږ ویرېدو شاته شو چې دا اواز د کوم طرفه راغېدل د خو څوک شته دی نه اواز ماته وشو چې دی قتل نکي لږ شاته شو خو چې شاته شو بیا اراده د قتل وکړه چې بیا قتل اراده وکړه نو زید رضی الله تعالی بیا د خولې نه ووتل یا ارحم الراحمین نو بیا اواز وشو وی مه قتلوه دی نو هغه سړی بیا شاته شو چې بیا شاته شو بیا لږ ساعت ولاړ دی
په دریم ځل بیا اراده وکړه چې په زید رضی الله تعالی عنہ وکړي حمله وکړي. نو چې بیا یې توره اوچته کړه نو زید رضی الله تعالی عنہ د خولې نه بیا وختل وی یا ارحم الراحمین چې دا چغې وخته خولې نه وخته څه ګوري چې کس په اس باندې را روان دی او نیزه ورسره په لاس کې او د نیزې د سر نه ورخیږي او په یو سپیډ کې راغی او الله اکبر چغې کړه د دغې سړي په دې خېټه کې نیزه وموندله اخوا یې ورته وکړو اکس یې مردار کړو. بیا زید رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی چې کله تا په اول ځل وی کنه یا ارحم الراحمین وی زه په ووم اسمان کې خو چې دوباره دی وی یا ارحم الراحمین وی زه د دنیا اسمان ته را رسېدلی وم خو چې په دریم ځل دی وی یا ارحم الراحمین وی زه ستا په خوا کې موجود وم زید رضی الله تعالی عنہ چې راغی دا واقع نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیان کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي دا فرشته ده دا فرشته وا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کوم انسان چې درې فری دا وایي چې یا ارحم الراحمین وی د الله د طرف نه یو فرشته आवाज وکي چې ارحم الراحمین ستا आवाज واوریدو اوس دعا غواړو الله ته درخواست کوي چې پوره کوي درله. دا اسم اعظم دی. حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمایي کوم انسان چې درې پیری دا وایي یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه فرشته راشي او دې انسان ته وایي چې ارحم الراحمین ستا طرف ته متوجه شو ستا غږ واوریدو اوس دعا غواړو الله ته خپل حاجت پیش کا. دا اسم اعظم دی. نو چې کله در باندې مصیبت راځي مشکل راځي تکلیف راځي بس دا دعا غواړه درې پیری یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او وروسته چې په زړه کې څه حاجت دی الله ته مخې ته کېده. حدیث مبارک دی. نو هر مشکل چې در باندې راځي هر مصیبت در باندې راځي د شریعت طریقه دا ده چې مونځ وکړه 2 رکعاته څه وکړه مونځ وکړه الله ته متوجه شه او د مانځه نه وروسته دعا وغواړه د الله نه دعا وغواړه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بیا الله تبارک وتعالی ته خپل حاجت مخې ته کوه ان شاء الله الله تبارک وتعالی به درله دا حاجت څه کوي پوره کوي. حدیث مبارکونه ثابت وظیفه بعضې وظیفې خلکو ځاله جوړ کړي فتح هم نه لګي چې دا دوی د کم ځای نه رالي د کم ځای نه راخلي ختمونو تعداد هم ځان له مقرر کړی دی پته نه لګي چې دا تعداد د دوی د کم ځای نه راخلي. خو بهرحال هغه وظایف کوه چې هغه په قرآن کې موجود دي احادیث مبارکو کې موجود دي د ځان نه ایجاد شوي وظیفو نه ځان ساتل پکار دي. نو بهرحال ته دې نه دا خبره معلومه شوه چې یو خو هر مصیبت په وخت کې مونځ کول پکار دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې کله مونځ کوي نو په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخري مونځ دی. چې کله هم مونځ کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخري مونځ دی. نو یو خدا چې په دې مونځ کې به ستا توجه ډېره زیاته برابر وي او کېدی هم شي داسې چې کله ته مونځ کوې نو دا ګارنټي چا سره شته چې زه بل مونځ ته رسم که نه رسم هیڅ ګارنټي چا سره نشته دی. نو چې مونځ کوي نو وایه که نه دا زما د ژوند اخري مونځ دی. اوس څه پته لګي چې بل مانځه ټایم ما ته میلاویږي او که نه میلاویږي. نو چې دا دې په زړه کې وو نو په مونځ کې به د خشوع او خضوع زیاته وي په مونځ کې به د توجه زیاته وي د الله سره به د مناجات برابر وي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. زموږ مونځونه انسان دی کوتاهي کېږي بالکل سوچ یو خوا بل خوا تلی شي خدای کله کله کېدی شي چې همیشه دپاره ستا په مونځ کې توجه نه وي دا مونځ دی دا خو مونځ نه دی. همیشه دپاره صحیح امام مخې ته خطا شي شاته په 20 تنو کې یو تن ته چېرته پته ولګي چې یاره 3 رکعاته وشو که 4 رکعاته وشو کله ناکله پکې یو تن ته پته ونه لګي. مولوي صاحب راته وي 3 رکعاته مونځ مې وکړو سلام مې وګرځو ښه مقتدیانو راپسې سلام وګرځو ټولو ما دعا کوله یو تن پکې بیا وروسته وي چې دا مونځ خو 3 رکعاته نه دي یو وي چې څه ووایم بل وي چې څه ووایم نو د خدای مسلمانانو جامع مسجد کې مولا 3 رکعاته مونځ کوي او شاته ټولو ته پته ونه لګي دا مونځ قبلېږي یا دا مونځ دی. یو خو صفونو کې څه کوئ خیال ساتئ صفونو کې لار مه پرېږدئ. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله جمع ودرېږي نو دا شیطان د شا غاړې راشي نو دی کوشش کوي چې دی ځان امام ته ورسوي ځکه چې امام خطا شي خو تمام مقتدیان خطا شو که نو دا شیطان کوشش کوي ځان چا ته رارسوي امام ته نو دی امام ته نشي راتلی خو که په سب کې لار وي نو دی په هغې لار کې بیا ځان رارسوي امام ته ځان چې کله په صفونو کې لار وي دا شیطان په هغې لار راشي او ځان امام ته راورسوي نو چې ځان امام ته راورسوي نو امام ته وسوسې شروع کړي نه په مونځ کې څه کړي خطا کړي نو چې امام خطا شو نو شاته مقتدیان خطا کېږي نه خطا کېږي. ته دې وجې نه صفونه داسې ساتئ چې په هغې کې لار نه وي
چې امام خطا کېږي دا یوازې د امام قصور نه دی، دې کې د مقتدیانو قصور هم دی، ځکه چې شاته صفونه نه برابروي. ډېر خلک وایي ما ته په مانځه کې وسوسې راځي. د مونځ د وسوسو درته دا طریقه ښیم چې یو کله په مانځه باندې ودرېږي الفاظ په جمع سره دومره وایي چې ته په خپلو غوږونو اورې، بل ته به یې نه اورئ، بل ته به یې نه اورئ. دومره الفاظ ته وایي چې ستا غوږونه یې اوري په دومره الله. دویم د مانځه معنی ته سوچ کوه، معنی ته سوچ کوه. الفاظ په دومره تیزۍ سره وایي چې ته په خپله اوري. او دویم د مونځ معنی ته سوچ کوه. او دریم دا خبره په زړه کې راوله چې دا زما آخري مونځ دی. او څلورم دا خبر راوله چې ما الله اینی، ما الله اینی. حدیث مبارک راځي وایي مونځ کوي که نه نو دا په زړه کې راوله چې زه د الله سره خبرې کوم او زه الله اینم. خو که داسې نه شي ویلی کم از کم خو دومره ووایه که نه چې الله ما اینی. نو دا یو څو خبرې چې ستا په زړه کې راغلي مونځ کې به توجه ګډوډه شي؟ نه نه. نو مونږ خو بس نیت تړو، کله د فرضو په ځای سنت یادو، کله د دوو په ځای څلور یادو، کله اړو دا پته راته نه لګي چې څه وامه څه نه وامه. هسې هغه عادت یو عبادت دی، یو عادت دی، دې کې فرق دی. عبادت دا دی چې د عبادت په اصول وشي، عادت دا دی چې هسې ځان عادت کړی دی چې جومات ته 5 وخته حاضري کوي. نو د نبي علیه الصلاة والسلام د مازدیګر مونځ په مسجد نبوي کې وکړو او 10,000 صحابه کرام د ځان سره ملګري کړو او یې ځئ چې ځو مکې مکرمې باندې حمله کوو. د نبي علیه الصلاة والسلام په بیبیانو کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره 2 بیبیانې ملګري وې، ام سلمه رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها. دا دواړه بیبیانې د نبي علیه الصلاة والسلام سره په دې سفر کې وې چې کله نبي علیه الصلاة والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفه، نو هلته ورسره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان هم په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچي ورسره هم دی او کور والی ورسره هم ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عباس ته چرته روان یم؟ هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زه خو درتلم مدینې منورې ته ما هجرت کو، زه خو تا پسې در روان یم، ته خو دې خوا را روان یې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل خپل اهل و عیال او سامان چې کوم دی دا مدینې منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره ملګری شه، مونږ په مکه باندې حمله کوو، نو ته زمونږ سره جهاد له روان شه. نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغه ځای نه د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملګری شو. اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی و، دینه مخکې نه مسلمان و. او د نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل وایي زه مدینې منورې ته هجرت کوم درځم، خو نبی علیه السلام به منع کوي عباس ته مه راځه، ته مکه کې پاتې شه، خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته، دې دپاره چې موږ ته د مکې د خلکو خبر راکړئ، ته موږ پسې مه راځه. نبی علیه الصلاة والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نه ځان سره ملګری کوي، زه ته زموږ ملګری شه چې ځو. بیا مخکې تللی یو بل مقام دی چې هغې ته مقام ابوا ویلی شي، چې هلته کله نبی علیه الصلاة والسلام د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو نو هلته ورسره یو 3 تنه نور میلو شو د نبی علیه الصلاة والسلام سره. یو ابو سفیان و، دا ابو سفیان نه دی، دا بل ابو سفیان دی، دا د نبی علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی، ابو سفیان ابن حارث، دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی. نو یو ابو سفیان، دویم عبدالله بن امیه، دا 2 تنه د نبی علیه الصلاة والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره دا 2 تنه میلو شو، یو ابو سفیان او دویم عبدالله ابن امیه. ما درته وی دا بل ابو سفیان دی، دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی، ابو سفیان ابن حارث، د حارث زوی دی، او دا د نبی علیه الصلاة والسلام رضاعي ورور هم و د ابو سفیان، دا رضاعي ورور، ځکه نبی علیه السلام د حلیمې بیبي پی خوړلی و که نه، او دی ابو سفیان هم د حلیمې بیبي پی خوړلی و. نو دا دواړه رضاعي وروڼه مو، نو د نبی علیه السلام د تره زوی مو رضاعي ورور یې مو، او دا د نبی علیه السلام د وړوکوالي ډېر سخت ملګری و، داسې ملګری و چې نبی علیه السلام به چېرته و نو دی به ورسره و، داسې که نه په د وړوکوالي کې ملګرتیا وي د هلکانو که نه، نو دوی ملګري وو، د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیه السلام هلته به ورسره د ابو سفیان خامخا موجود و، داسې ملګرتیا وه، ډېر یو بل باندې مین وو. خو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه که نه، نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو، او داسې دشمن شو د نبی علیه الصلاة والسلام چې د نبی علیه السلام خلاف اشعار به یې جوړول بیا، او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې، خلکو ته به یې ویل چې تاسو دې پیغمبر له راځئ، زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه،
زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبي علیه السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبي اسلام د پیغمبرۍ دا وکړه بیا هغه چې د ټولو نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبي علیه السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه به بیا دله جواب ورکو د نبي علیه السلام د طرف نه دا بل چې عبدالله بن امیه دا د نبي علیه السلام د خپلې د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبدالمطلب د نبي علیه السلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه چې کومه د نبي علیه السلام ترور وه د هغې زوی عبدالله بن امیه نو دا د نبي علیه السلام د خپلې سکه ترور زوی و خو دیم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و یو ځل نبی علیه السلام د اسلام دعوت ورکړو نو دی عبدالله بن امیه ورته څه وویل ته ما ته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم نبی علیه السلام او زه الله رښتینی پیغمبر رالیږلم دی عبدالله بن امیه ورته وویل که نه وی که ته چېرته اسمان ته وخېږې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روان او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرښتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې هم نه منم دا دومره بیا د نبي علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبي علیه السلام سره میلاو شو چې دوی میلاو شو صحابه کرامو ته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روان په نبي علیه السلام باندې ایمان موږ راوړو صحابه کرام راله نبی علیه السلام له زیری ورکو وی د الله پاکه پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ورته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي نبی علیه السلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ صحابه کرام حیران شو د الله پاکه پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ نبي علیه السلام وفرمایل بس ما خوالی مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خوالی مه راولئ هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلمانېږي رایولو د نبی علیه السلام د طرفه به ورته جواب میلاو شو ما خوالی مه راولئ زما خوالی مه راولئ د نبی علیه السلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سپاره شو که نبی علیه السلام ته که نه نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیه السلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د ښو اخلاقو نه خو پردي خلک محرومه نه دی دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي د الله پاکه پیغمبره اجازت وله ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي نبي علیه السلام ورته وفرمیل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دې دواړو نه دې دواړو ډېر تکلیف راکړی یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرښتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې هم نه منم داسې جواب د ماله راکړی دی دوی رالو علي رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارښت کوي د الله پاکه پیغمبره زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوي نه دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته وویل زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبي علیه السلام تاسو معاف کوي څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبي علیه السلام مخې ته ودرېږئ په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او ویې پېژنده چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورته کړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ خو کوی ته ورته کړی و نو وروڼو یې ویل تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله ته په موږ باندې غوره کړی موږ خطا کارو ته الله غوره کړی په موږ باندې موږ نه خطایي شوې ده ولاړ شئ د نبي علیه السلام وړاندې ودرېږئ د نبي علیه السلام او د آیت مبارکه تاسو ووایئ ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت یې ووی تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړي خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو چې کله دا آیت یې ولوستو نبی علیه السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیه السلام ولې جواب ورکړو وی لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخښنه وکړي الله ډېر رحم کوونکی دی ځئ تاسو مسلمانان شوئ
ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو اسم ملامتیا نشته دی، خیر دی به کومه ته خو هر څه ویلي ما معاف کړي یې. بیا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله، تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه هر څه ستاسو ختم کړو، هغه هر څه ستاسو ختم شو، د اسلام د وجې نه هغه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو. دی ابو سفیان به بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویل، په مدح کې به اشعار ویل، او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو، نه به راتو، د نبی علیہ السلام نه به څنګ څنګ ته ګرځېدو، او هلکې نبی علیہ السلام به له د جنت زیري ورکول. ای ابو سفیانه، ای زما د وړوکوالي ملګريه، ای زما رضاعي ورور، ته خو جنتي یې. نبی علیہ السلام به له د جنتي زیری ورکو، خو دی به شرمېده په هغې خپلو کړو باندې دومره ستومانه. او دارنګې عبدالله ابن ابي امیه، عبدالله ابن ابي امیه دی خو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چېرته وي دی په ژوند کې هم د نبی علیہ السلام ته به بره بیا نه دي کتلي، چې کوم ځای کې به نبی علیہ السلام او د به ښکته کتل د خپلې ملامتیا د وجې نه د نبی علیہ السلام ته به بره بیا نه وکتلي. به هر حال په لاره کې ورسره دوی میلاو شي، دا دواړه ملګري، دا دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبدالله بن ابي امیه دوی مسلمانان شو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان المبارک میاشت په 10 رمضان دوی روان شي وو، نو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو روژه وه، خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په خپله هم او په دې صحابه کرامو باندې هغه روژه ډېره ګرانه شوه، ځکه یوه ګرمي وه، دویم جهاد ته روانو، نو کمزورتیا هم په بدن کې راتله، نو چې نبی علیہ السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روژې د وجې نه کمزوري کېږي، نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل روژه ماته کوئ، روژه تاسو څه کوئ ماته کوئ، ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصیام فی السفر، دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې روژه ونیسي، دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې څه ونیسي، روژه ونیسي. نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل په خپله هم روژه ماته کړه، صحابه کرامو ته هم وفرمایل تاسو روژه څه کوئ ماته کوئ، ځکه جهاد له روان یې کمزوري کېږئ، روژه یې نبی علیہ السلام په صحابه کرامو څه کړله ماته کړله. ها د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي، تکلیف والا سفر وي، نو پای کې ته روژه خوړی شي، بیا چې کله کوجه شي د هغې به څه راوګرځئ قضا به راوګرځئ. خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي، جهازونه دي، هېڅ تکلیف پکې نه، نو که سفر د راحت وي بیا روژه نیول بهتر دي، غوره دي. وجه دا ده چې د روژې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته، ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روژې به ته وروسته قضا راوګرځئ، خو په رمضان المبارک کې چې د روژې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه، هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو روژه ماته کړله. مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي، الله دې موږ ټول بار بار بوزي، ډېر لوی سفر دی. نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ، پړاو واچوئ دلته کې، ځکه شپه ده دلته آرام کو، ماسخوتن ټیم و، نو چې دا تیاره خوره شوه که نه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وایي د خپلو خیمو سره اورونه بل کئ، اور نه دی اور بل کئ. دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه، نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو، یو خو پخلي مخلي به هم تیارول ځان له، دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخېږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي، نو خلک به راغی د هغې سره به یې تجارت وکړو، څه به یې په دوی خرڅ کړو، څه به یې د دوی نه واخیستل، داسې تجارتي قافلې به روانې وي، نو د اور به یو علامت به د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو، نو تجارت پالته کې وشو، میله به ولګېدله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو څه بل کوئ اورونه بل کوئ. دغلته کې مکې واړو ته خو پته وه چې موږ د نبی علیہ السلام سره واده خلافي کړې ده، او یو ورځ به نبی علیہ السلام په مکه باندې حمله کوي، کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلومه و چې موږ بدعهدي کړې ده، نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي. نو 3 تنه راوتي وو، یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم، دا 3 کسانو د مکی سردارانو، دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه چې حملې مملې خو بس دغه نه. دوی چې وکتل خیمې لګېدلې او ورونه بلیږي، دا یو بل نه تپوس کوي، وایي بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي، بودیله معلومیږي دغلته کې چې قافله راغلي اور بلیږي خیر خو دی،
نو دا ابو دیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تیریږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغه طرف باندې تیریږي نو ابو سفیان ورته وی ابو دیل لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره کنه هغه دومره زیات دي هغه چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی وایي زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو کنه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه یې ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه یې ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیه السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تیرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پېژندو که نه نو اواز یې ورته ونږدې ول هغې وی ای ابو سفیانه ابو سفیان منډه کړه وي عباس ته دلته وي او زه دلته یم وی وجنې مې ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بله لارې خو زما خچر ته راخېږه نو ایله به بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی توره یې راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواغسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری خو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ دپاره را روان دی وی زما د مرګ دپاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو اوس عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو دی په منډه اغستی دی نو د شا اړې ورته عمر اواز وکړو وی ای عباس قسم په الله لږ ودرېږه دا خو د نبي علیه السلام ډېر سخت دښمن دی ته یې زما نه چېرته ځغلی او که د نبي علیه السلام خواله دی به اوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې دی مسلمانېږي او نبی علیه السلام ولې پناه ورکوي خو د نبی علیه السلام د رسېدو نه مخکې لږې ماله راکړي چې به د خپله توره لږه سړه کړمه عمر رضی الله عنه پسې منډې وخي عباس هم په منډه اغوستی دی د هغه نه زغلی او عمر هم ورته منډې وي حتی تر دې چې د نبي علیه السلام خواله یې ورسو وي د الله پاکه پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه ابو سفیان دی او وی دی کوم ځای وي ستا ملګرو ګرفتار کړی دی ستا ملګرو څه کړی دی ګرفتار کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ابو سفیان ته وویل وی ابو سفیانه ایمان راوړه زه درته اوس هم وایم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دښمن یې اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسې شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي د دې سره مینه لرم وی ابو سفیانه زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره وو بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان نه وړو خو نبی علیه السلام ته څنګه مخامخ شو کلمه ویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله عنه ته سیټ ته ولاړ دی توره رېستلې ده وی د الله پاکه پیغمبر دی نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما د تورې په حواله یې کا زما د تورې په حواله یې کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي عباس رضی الله عنه په عمر رضی الله عنه پسې داسې سر راواړوله او ګرځېدو ته عمر غلی شه خو ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه ویلي چې وژنم ګوره دغه ته کو وی کو ستا د خاندان او ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه وي چې وژنم خو دا زموږ د قبیلې سړی دی ځکه بار وایي چې وژنم عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی ته وکتل وی عباسه وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شویم که نه که دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وي وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو وی ما ته دومره خوشحالي راله که خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم وجه دا ده که نه چې ته د نبي علیه السلام تره او ستا په ایمان باندې نبي علیه السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبي علیه السلام تره مسلمان شو او نبي علیه السلام خوشحالېده که نه وی ما ته هغه خوشحالي ډېر محبوب ده وی زما زړه خو داسې دی نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبي علیه السلام ډېر سخت دښمن دی نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل وی عباسه د خپلې خیمې ته بوځه هلته به شپه وکړي د ابو سفیان ځان سره بوځه هلته به شپه وکړي که دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه د ده ځان سره بوست خپلې خیمې ته نو عباس رضی الله عنه د ابو سفیان ته دعوت ورکوي وایي ابو سفیان مسلمان شه ته
ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړو بوتانو ته سجدې وکړو څه خو تې وموندل مسلمان شه او تا ته هم پته ده چې دا رښتینی پیغمبر دی او ما ته هم پته ده چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان راته په جواب کې څه وایي ابن عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی وی ولې ایمان نه راوړې مړه وي څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زموږ د پښتو غیرت دی که نه زموږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه زموږ د پښتنو دا غیرت دی که نه ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته ووایي چې لکه ستا پکې پیدا دا کار ولې نه کوي مولوي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي خو نه یې کومه نه یې کومه ولې نه که بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي نو هغه د هغې هم دا هغه د جاهلیت غیرت و د جاهلیت غیرت و وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی وی ایمان ولې نه راوړې مړه نو زه به د خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم په دې ایمان راوړم بهرحال عباس رضی الله تعالی قایل نه کو په دې خبره باندې په دې خبره قایل نه کو چې ایمان راوړم سهار شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی ملګری دی وی راځه نبي علیه السلام خواله ځو خو چې څنګه را روان دی په نبي علیه السلام سترګې ولګېدې که نه نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ایمان یې راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبران د ابو سفیان چې د مکې سردار دی د مکې مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي دا خوښوي چې ما ته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی لکه دا خبرو سره لږه مینه ده نو دته یو عهده غونته که ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه دی امن دی دا ورله نبی السلام یو عزت ورکو که نه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ هېڅ نه وایو ابو سفیان ورته وایي د الله پاکه پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي خو لږ کسان به داخل شي نور به چېرته ځي نو نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته هم امن دی هغه ته به موږ څه نه وایو د الله پاکه پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو نبی علیه السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کړو هغه ته هم امن دی هغه ته هم څه دی هغه ته به هېڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي خو چې په ځان پسې د کور ور بند کړو دته به صحیح امن وي ابو سفیان اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د بازار پسې د ورونه بند کړي که نه که ایمان راوړي او که نه راوړي ورونه دې بند شي امن به ورته څه شي حاصل شي بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام بیا نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي ځکه چې هر سړی وي د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان د هر سړی د په مرګ پسې ګرځي نو د غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي چې پته ورته ولګي چې دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېجو عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر د هغه جنډه نیولې ده نو دغرنګې د مهاجرینو قافله راله د شي بند کوي ما په خیال اواز کوي ښه د مهاجرینو قافله راله او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي بله قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی دا قافله د انصار وه انصار د مدینې منورې چې کوم صحابه کرامو دې مجاهدینو قافله را روانه وه مخې ته د یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی خو چې دا سعد بن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغه یې وویله وی الیوم یوم الملحمه نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله تعالی تپوس وکړو وی دا انصار دي که نه وی دا خو ډېر غصه دي دا خو ډېر غصه دي په دې کې کتل چې بله ډله را روانه ده په هغې کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي
نو ابو سفیان داسې ویریدو د عباس رضی الله عنه تاسو کې عباس دا څوک را روان دي وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي وی دا خو ډیر لوی قافله نه ده دا خو ډیر خلک نه دي په دې کې نبی علیہ السلام هم را روان دي په دې قافله کې نبی علیہ السلام هم را روان دي چې نبی علیہ السلام داسې تیریده کنه نو دی ابو سفیان ورته आवाज وکړو وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپل صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه په قتل کې د مکه خلک ټول قتل کې نبی علیہ السلام فرمایل نه ما خدا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکه خلک قتل کړي نو دا ما ته سعد ابن عباده سوي وی هغه چې اليوم یوم الملحمه نه خو د جنگ ورځ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ خیر بل چاله مو ورکوي دا قیس چې کوم زوی دی غلې ورکوي دا زوی له جنډه ورکوي خو دنه جنډه واخلئ دا زوی له جنډه ورکړه چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې مکه ته ځان را ورسو مکه ته راغی او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو الته یو आवाज وکړو وی اې د مکه خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکې د مکه ته را روان دي خو مقابله ګوره هیڅ څوک نه کوي دغه مقابله څوک نشي کولای څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شم هغه په امن کې دی او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بند کړه دیم په امن کې دی نبی علیہ السلام دته څه نه وایي خو د نبی علیہ السلام مقابله ګورې مه کوئ د نبی علیہ السلام مقابله نشئ کولی کو چا مقابله د نبی علیہ السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک ابو سفیان دا اعلان وکړو بیا راغی خپلې ښځې لره د ده د ښځې نه هنده نوم هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو هغه هنده د ښځو د ابو سفیان دی راغی وی هندي مسلمانه شه په دې کې ستا کامیابي ده او مسلمانه نه شوې نو ګوره بچ کېده دې نشته دی دا بار تر ووته زما په خاوند باندې څه چل شوی دا دې کمې خبرې کوي دا داسې د لیونتوب خبرې شروع کړي دي هغه ورته بس ما چې درته څه ووینو هغه مې درته وویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو د یو طرف نه په خپله راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي چې تاسو به د پلانکي طرف نه راشئ پلانکي طرف نه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لښکرو دته وی ته به مکې ته د لاندې طرف را داخل شي او هغې طرف نه یره وه د جنګ ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل وی ته به د دغې طرف نه راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دای وویلو صحابه کرامو ته وفرمایل وی هیڅ چا ته به څه نه وایئ هیڅ چا سره به جنګ نه کوئ خو کو چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنګ کوي بیا به مقابله کوئ دی ورته وویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داخلېږي انتهایی په عاجزۍ سره دی خوشحالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی یم زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې زخمي کړي دي بلال یې په سرو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یاد دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی وی د نبی علیہ السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل د اوښ د کجاوې سره د نبی اسلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سورت په تیز تیز اواز باندې ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو ناصافي نظر یې ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی توره چمک وي پړکېږي داسې صحابه کرامو تورې دي دا چمک وي پړکېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وغوښتو وی خالد دا څه دي ته خو ما د جنګ نه منع کړی تا خو جنګ شروع کړی توره دې پړکېږي د الله پاک پیغمبر ډېر صبر مې ورته وکړو
ډېر صبر مې ورته وکړ، ما پې حمله نه ده کړې، دوی په ما باندې حمله وکړه، زه یې نه پرېښودم. نو چې په ما یې حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایي کوي، ما پې هم شروع کړه ما پې هم شروع کړه. نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شي او د کفارو نه 12 کسان مردار شو، نور وتښتېدل. بس معمولی غونته کې جګړه پکې راغله فتح مکې پر باندې، نور داسې جنګ نه دی شوی. د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونته هلکانو دوی راویځه شوي وو، په ده باندې حمله وکړه. چې حمله وکړه چې ده پې شروع وکړه، بیا به وتښتېدل. 12 کسان ترې مردار شو، صرف 2 صحابه کرام ترې نه شهیدان شو د مسلمانانو نه. نبی علیه الصلاة والسلام راغی او چې څنګه راغی نو د ام هانی کور ته لاړو. ډایرکټ نبی علیه السلام د ام هانی کور ته داخل شو او چې د هغې کور ته داخل شو نو 8 رکعته مونځ یې وکړو. د چاش ټایم نبی علیه السلام 8 رکعته مونځ وکړو. ام هانی ورته ویل دا د نبی علیه السلام د تره لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور وه. د ام هانی ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د خاوند 2 رشته دار دی، هغه زما سره پناه اخیستې ده، او زما غرور نه دی علي هغسې توره رېستلې دی چې زه یې وجنمه، هغې زما سره پناه اخیستې ده، علي یې وجني، زما ورور یې نه پرېږدي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی څوک چې د ام هاني کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی. علي دوی ته څه مه وایه، دوی ته ام هاني پناه ورکړې ده، دوی ته څه مه وایه. نو نبي علیه الصلاة والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبې طواف یې وکړو او د خانه کعبې نه چې کوم ګیر چاپېره 380 بوتان پراته وو، د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس مبارک کې داسې یوه لخته وه او حدیث مبارک کې راځي یو بوت ته به یې داسې نیوه او دا آیت به وي جاء الحق وذهك الباطل ان الباطل كان ذهوقا. دا آیت به وي او یو بوت ته به یې لخته داسې مخامخ کوله او څنګه چې به ورته لخته مخامخ کړه بوت په نسکور را پرېوتو. دا ټول بوتان ځمکې ته 380 بوتان ځمکې ته را پرېوتل. نبي علیه السلام یې دا لرې کړی د دې ځای نه. چې کله طواف یې وکړو بیا نبی علیه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه راوغوښتو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د ده سره به د بیت الله شریف چابیانې وي. بهرحال دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه و. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحه راوغوښتو او عثمان بن طلحه ته وی ماله د خانه کعبې چابیانې راکړه. چابیانې ته واغستې او نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه د خانه کعبې دروازه کوله وکړه نو دننه پکې تصویران لګېدلي وو. خانه کعبه کې دننه دي کافرو تصویران لګولي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د خانه کعبې نه دننه دا تصویران لرې کړئ او د زمزم په اوبو وینځئ، د زمزم په اوبو باندې وینځئ. نو خانه کعبې نه تصویران لرې کړه شو، د زمزم په اوبو باندې وینځلې شوه. نبی علیه الصلاة والسلام خانه کعبې ته داخل شو او مونځ یې پکې دننه وکړو او چې دننه پکې مونځ وکړو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې ووالې. خانه کعبې په ګوټونو باندې وګرځېدو الله اکبر الله اکبر دا چغې ووالې او 2 صحابه کرامو سره هم دننه شو بیت الله شریف ته، بلال رضی الله تعالی عنه او اسامه رضی الله تعالی عنه. دا 2 صحابه کرامو سره خانه کعبې ته دننه شو. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام خانه کعبه کې مونځ وکړو او دروازه یې کوله وکړه بار ته راووت، د خانه کعبې په دروازه کې ودرېد نو غیر چاپېره حرم شریف مکمل د خلکو ډاکو. غیر چاپېره د خانه کعبې نه چې څومره ایریا دا مکمل د مکې ټول خلک راچلېدلي وو، ځای ډک کړی وو. نو نبی علیه الصلاة والسلام د خانه کعبې په دې دروازه کې ودرېدو، داسې دا درشل یې ونیوي او نبی علیه الصلاة والسلام یو خطبه وویله، اوږده خطبه ده. نبی علیه الصلاة والسلام پکې دا آیت هم تلاوت کوم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اے خلکو تاسو د یو سړي د آدم علیه الصلاة والسلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوي یې، تاسو د یو سړي اولاد یې، په تاسو کې ښکته او پورته نشته، اوچت او کوز در پکې نشته دی. ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی. بس هغه د هر نسب سره تعلق ساتي. الله دا نسبونه په تاسو کې دې دپاره پیدا کړي چې وپېژندلی شئ پې تاسو، دا د پهچان دپاره، دا د پېژندګلو دپاره دی. په عربو کې دا عادت او چې هغوی په دې نسبونو باندې ډېر فخر کوو. نو نبي علیه السلام په دې آیت کې د هغې رد وکړو په فتح مکې پر باندې چې په نسبونو باندې ګورې فخر نشته دی، فخر کو دی نه هغه صرف په تقوا باندې دی. نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل وی ای قریشو ستاسو څه خیال دی چې زه به نن ستاسو سره څه کومه؟ غیر چاپېر خلک ولاړ دی که نه، هر سړي ته خپل ظلم رایاد دی چې ما د دې پیغمبر سره او د ملګرو سره څه کړي دي، هر سړي ته خپل عمل مخې ته دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال دی چې زه به نن تاسو سره څه کومه؟ هغوی ورته وایي وی زمونږ ته نیک ورور او زمونږ نیک وراره یې، زمونږ د هغې نیک ورور زوی یې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی فإني اقول لكم كما قال يوسف لاخوته زنن تاسو ته هغه خبره کوم چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو تکړی و. یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویلا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه یې خیر دی په تاسو باندې ملامت یا نشته دی. زه درته وایم چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې هیڅ ملامت یا نشته دی. اذهبوا فانتم الطلقاء زه تاسو کورونو ته تاسو ته اسم نوم تاسو آزاد یې. ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیانې د خانه کعبې وي نو چې څنګه ورووتو نو د خانه کعبې په دې صحن کې دغلته کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی علیہ السلام چابیانې په لاس کې داسې په لاس کې اړولې راړولې. علي رضی الله تعالی عنه پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر دا کونجیانې مونږ له راکه خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکه ځکه چې د حاجیانو باندې د زمزم کولو اوبو زمونږ ذمواري ده نو د خانه کعبې د چابیانې مونږ له راکه دا هم زمونږ ذمواري شي دا مونږ ته حواله کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هیڅ ونه ویلو. د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ. د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چانه غسې دا ستا سره امانت دی دا هغه چاته واپس کړه چې د چانه دی اغسې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عثمان ابن طلحه شو مال وروغواړی هغه یې وغوښتو چې راغی وی هم دا چابیانې دی واله د خانه کعبې د چابیانې والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامته پورې ستا سره او ستا د اولاد او ستا د خاندان سره وي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایي وی دا زه نه درکوم دا الله درکړي دا زه نه درکوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالی درکړي. الله آیت نازل کو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وی هم دا چابیانې واخله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې ناست دی د ماسپښین ټیم شو چې کله د ماسپښین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپښین د اذانونو ټیم شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال څه شو مالا بلال لږ وګورئ خلک ورته بلال دا دی. بلال یې راوغوښتو وی بلاله د خانه کعبې چت ته وخېږه او د ماسپښین اذان پې وکړه ماسپښین اذان پې وکړه د خانه کعبې چت ته وخېږه. بلال رضی الله تعالی عنه د خانه کعبې چت ته وختو او د ماسپښین اذان پې وکړو بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ ځل چا تاسو کو بلال په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیہ السلام مؤذن ته دلته اذان کوي ټیک شو خو د فتح مکه په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیہ السلام به ماته و چې بیت الله کې ته اذان وکړه. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا زما په وهم ګمان کې نه و دا زما په سوچ کې نه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ماته و چې د فتح مکه په ورځ باندې د ماسپښین بانګ ته وایا اذان ته وکړه د ماسپښین. وجه دا وه ما وی چې دلته کې ډېر لوی سرداران ناست دي ابو بکر هم ناست دی عمر هم ناست دی عثمان هم ناست دی علي هم ناست دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی سرداران د مکې ناست دي. بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی اخو دلته کې یو غلام پاتې شوی دی. بلال ته نبی علیہ السلام څه وایي چې راشه بلال ته اذان وکړي زما خو په سوچ کې هم دا نه وه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې اذان کوي. نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپښین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو څو الکانو نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو هغوی پیخې کولې د اذان نو په هغې کې یو الک ابو محظوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو کنه نو د بم په تیزه باندې د بلال رضی الله سره د پیخې به کول لکه څنګه دا واړه چیږي دغه شان پیخې ته د بلال رضی الله تعالی عنہ کولې دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی علیہ السلام مال دا واړه ونیسئ زما خواله راولئ نو دوی ونیول صحابه کرامو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوستو نو دوی داسې رپېدل. ابو محظوره وی ما خو وی چې اوس پر باندې سزا اوري خو چې کومه سزا به نبی علیہ السلام راکړي کنه نو ما ته نبی علیہ السلام زما आवाज پکې لګ خو غونته ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې شابه دا وخت چې کوم الفاظ ویل بیا وایا ایمان شو ولې وی چې شابه وایا وخت چې کوم الفاظ ویل وایا ما اذان شروع کو چې الله اکبر کنه ما ته چې تیز وایا زه خو یریدم په کلاره مې ویل ما ته چې تیز وایا ما په تیز شروع کو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وی دا اذان مې شروع کو چې اذان مې شروع کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راوکاګو په دې سر باندې را لاس راوکاګو وی چې لاس راوکاګو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله قما وی
ما خو وی چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم دا کشان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا مې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبره د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د دې خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زه به د اذان دلته کوم وی نبی علیه السلام د مکې چې کوم تن گورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محذوره به دلته کې مؤذن وي اذان به دی تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دلته اذان کړی دی خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو کشان اذان به کو چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کړی و یو ځل به په کلار وي یو ځل به بیا په سوي په تیز وي ځکه چې دې یریده کنه د په کلار قرار وي اشهد ان محمد رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم تیز وایا چې به په تیز وي نو دې زما اذان هم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلار وي بل ځل به بیا په سوي په تیز اواز سره ویلو نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبه سو مؤذن و دی پکې دغلته مسلمان شو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د خانه کعبې نه ماسپښین مانځه نه وروسته بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډۍ ته لاړ او صفا غونډۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ودرېد او خانه کعبې ته مخ کو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېرې دعاګانې اوس هم طریقه ده که نه الله دې موږ ټول حج او عمرې له بوځي چې د خانه کعبې نه طواف وکړي که نه نو بیا به 2 رکعته مونځ وکړي چې مونځ دې وکړو بیا به د زمزم اوبه ښه ډېرې وڅکي نو چې د زمزم اوبه دې وڅکلې نو بیا به صفا غونډۍ ته لاړ شي نو چې د صفا غونډۍ ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي خانه کعبه بلکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بلکل مخامخ دی چې صفا غونډۍ باندې ودرېږي نو طریقه دار هلته ودرېږه او خانه کعبې ته ګوره او د الله نه دعاګانې وغواړه ښه ډېرې دعاګانې وغوښتې د هغې نه وروسته بیا د صفا مروه په منځ کې سړی شروع کړه دا اوس هم طریقه ده نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته مخ کو او ډېرې دعاګانې وغوښتې نو چې نبی علیه السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي اواز وکړو وی د الله پاکه پیغمبر خپل کلی د فتح شو خپله علاقه د فتح شوه اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او موږ به پرېږدې نو دا د انصارو صحابو مینه وه د نبي علیه السلام سره د الله پاکه پیغمبره تا خو خپل کلی فتح کړو مکه که نه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او موږ به پرېږدې موږ به داسې یوازې ځو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ورته دغه اواز واورېد که نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ای انصار واورئ زما ژوند هم ستاسو او زما مرګ هم ستاسو زه په ژوند باندې هم ستاسو سره یم خو زه به د مرګ باندې هم ستاسو سره یم یاره دا خبره چې انصار واورېده که نه د هغې د خوشحالۍ صحت نه په دغې مکه کې چې نبی علیه السلام خو موږ سره واپس مدینې منورې ته ځي ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام بیعت شروع کړو د صحابه کرامو سره راتله او مسلمانېده به صحابه کرام نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره د سړو سره بیعت وکړو بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانېدي به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به بیعت کو د زنانو د بیعت 2 طریقې وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو طریقه دا وه داسې یو څادر به نبی علیه الصلاۃ والسلام له راوړی شو نبی علیه السلام به د څادر یو طرف ونیوه زنانو به د څادر بل طرف ونیوه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیه السلام دی خوا او زنانه به د پردې نه اخوا وي نبی علیه السلام به د بیعت اخیستو او یو طریقه پکې دام ذکر شوي ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به یو لوښی د اوبو راوغوښتو په هغې کې به خپل لاس کېښودو بیا به یې هغه لوښی زنانه ولولېږو هغوی به په هغې اوبو کې خپل لاسونه کېښودل عایشه بیبي فرمایي وایي پردۍ زنانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه دی مسه کړی د نبی علیه السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګېدلی داسې نه چې زنانو به د نبی علیه السلام په لاس کې خدا بیعت پی کړه داسې نه دي شوي چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیه السلام به د زنانو نه په کومه خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دی يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن هغه په دې آیت مبارکه کې ذکر دی نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان ښځه پکې مراله هنده پکې مراله دا مسلمانې ده خو دې په مخ باندې کپړه اچولې او پرده یې کړې وه دا ډېره زوروره زنانه وه مخ یې پټ کړی وه وی مخې ځکه پټ کړی نبی علیه السلام زه وپېژندم نو زما اسلام نه قبلیږي ځکه چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تره سره ډېر ظلم کړی دی ما حمزه ډېر په بېدردۍ باندې شهید کړی دی ما د حمزه د اندامونو نه ځان له امیل رخ کړی او غاړې ته مې اچولی او ګډېدلې ورسره ما نو که نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګېده چې دا هنده ده نو بیا زما اسلام
نه قبلې نبی علیه السلام نو مخې پټ کړی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړه د الله تبارک وتعالی سره به شریک نه جوړوئ. د الله تبارک وتعالی سره به شریکو د زنانو کې دا شرک لږ زیات دی. د الله تبارک وتعالی سره به شریکو نه جوړوئ. هندي د هغې طرف نه آواز وکړو وایي د الله پاکه پیغمبر ټول عمر مو ګټو لوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړلو څه شي له شرک کوو نه کو نن نه بعدو ټول عمر خو سرونه ټیټ کړي دي نو څه راکړی سیندې راکړي نه کو نن نه بعد. نبی علیه السلام حیرانه شو چې خو ډېره تیزه زنانه ده. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوئ خپل اولاد به نه قتلوئ. وی مونږ خو یې نه قتلو مونږ خو واړه واړه را لوی کړو خو په جنګ بدر کې راله تا مړه کړلو. نبی علیه السلام بیا ورته غږ ونه کړو. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زنا به نه کوئ زنا به نه کوئ. وی د الله پاکه پیغمبره چېرته شریفې ښځې زنا هم کوي دې شرط لګولو ته پکې ضرورت نشته دی دې ته پکې ضرورت پاک دامنه ښځه او شریفه ښځه به هم چېرته زنا کوي چې ته موږ ته زنا به نه کوو موږ زناونه نه کوو. نبی علیه السلام حیران دی چې دا څنګه زوروره زنانه راغلي زه ورته خبره کوم ما ته جواب هم راکوي. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی بهتان به نه لګوئ او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډېره غلطه خبره ده هندي ورته وي دا دې راته ډېره ښکلې اصلاحي خبره وکړه بهتان ډېر غلطه خبره ده بهتان به چېرته موږ په یو بل نه لګو. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی غلا به نه کوئ غلا به نه کوئ. نو هندي ورته دغې طرف نه آواز وکړو وی زما خاوند ابو سفیان لږ شوم دی ما له پیسې نه راکوي نو که زه په پټه د هغه د پیسو نه لږې ځان له رالم نو د دې اجازت به وي شوم دی ما له خرچې له پیسې نه راکوي خو که زه د هغه د پیسو نه به قدر ضرورت رالم نو ما ته به اجازت وي. نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې هغې وي زما خاوند ابو سفیان او نبی علیه السلام پوه شو چې دا هنده ده دې خو مخ پټ کړی و که نه خو چې دا خبره د خولې نه ووته وي زما خاوند ابو سفیان لږ شوم دی ما له پیسې نه راکوي نبی علیه السلام وپېژني ته هندی ته هندی یو د الله پاکه پیغمبره زه هندی ما خو ځان مې ځکه پټ کړی ما ته فتح ده کو تا زه وپېژندم بیا ته زما اسلام نه قبلوي ما ستا تر سره ډېر ظلم کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکني ټول ګناهونه معاف کړي خیر دی چې زما د تر سره ډېر ظلم کړی خو اوس مسلمان یې اوس صحیح مسلمان یې. بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل او بقدر ضرورت تې نه ځان له راغستی شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډېر به تې نه رالې او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستی شي. الله. بیا نبی علیه الصلاة والسلام مکی ښکته حرم ته راکوز شو دویمه خطبه یې وویله چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره موږ مدینې منورې ته تللي وو او دې د مکې مشرکینو زموږ په کورونو قبضې اچولي دي نو ما له خو زما کور پکار دی ما له زما کور پکار دی هغه د ابو سفیان یې خرڅ کړی په چا باندې نو ما له هغه کور پکار دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په غوږ کې داسې خبره وکړه چې خبره دې وکړه دی غلی کېناست هېڅ یې ونه وي بیا مطالبه ونه کړه بیا ته نه چا تپوس وکړو وي تا ته نبي علیه السلام په غوږ کې څه ووي وي ما ته نبي علیه الصلاة والسلام په غوږ کې دا وفرمایل که نه چې غلی شه کو دا دې پرېښود الله به د دې په بدل کې تا له په جنت کې کور درکړي کو دا کور دې پرېښود الله به درله په جنت کې څه درکړي کور وي ما نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې الله پاکه پیغمبر دا مې پرېښی دی خو ما له په جنت کې کور ما له په جنت کې کورو بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغوی دا خبره واورېده وي د الله پاکه پیغمبره موږ خپل کورونه دوی ته پرېښي دي خیر دی که دوی خرڅ کړي دي کو قبضې پې اچولي موږ ورته څه کړي دي پرېښي دي صحابه کرامو پرېښودل. بیا نبی علیه الصلاة والسلام عامه معافي وکړه وي تاسو ټول معاف یئ خو یو څو کسانو چې د هغې متعلق نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وي دا خو چې کوم ځای وموندل دا قتل کوي یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکې ورځ باندې نه وه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وي دوی خو چې کوم ځای کې وموندل دوی قتل کوي په هغې کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود عکرمه دې موجود ګوره پلار خو ابو جهل د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن خو دا زوی هم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و ده به هم د نبی علیه السلام ډېر سپکاوی کو نو نبی علیه السلام یو څو تنه ښودلي وو وي که دا خو کوم ځای ولیدل دا قتل کوي په کې یو څوک عکرمه اکرامه نو چې اکرامه دا خبره واورېده چې زما د مرګ حکم نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی دی د مکې نه وتښتېد د مکې نه وتښتېدو لاړ مدین ته هلته کې ناړو دلته کې ښځه چې کومه وه د اکرامه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیه الصلاة والسلام له راله مسلمانه شوه ښځه مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه وی د الله پاکه پیغمبره زه د اکرامه ښځه یم زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی که زه هغه ته پناه ورکړم زه پناه ورکولی شم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای ام حکیم چې ته خپل خاوند ته پناه ورکوې بس زما د طرفه ورته هم پناه ده نبی علیه السلام اخلاقو ته ګوره که نه تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده
د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته. هلته کې د عکرمه رضی الله تعالی تښتېده د کشتۍ ته وخت چې کشتۍ ته وخت کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته داسې بس دیکې شروع کړې په ډوبېدو شوه. چې کوم د کشتۍ مانکي وو خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې خپلو بوتانو ته یې چغې کړې. نه د کشتۍ هغه مانکي ورته وایي خلکو ته وایي دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چغې وښایي الله ته چغې وښایي چې کله هم کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو. نو عکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا الله تومنات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي. نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي. نو د دغه پیغمبر نه بیا زه تښتم چېرته خو موږ ته دغه وایي چې الله رابلی الله تومنات مه رابلی. په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصۍ راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو. بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو. وایي چې وچې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده. وایي ما ته وایي چې ګوره کو د دنیا بل سر ته ورسې که نه په تښتېدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چېرته ځي. راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی. تا په ایمان راوړه او ایمان درله پناه م اخېستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه. وی ښه عکرمه رضی الله تعالی ښځې ځان سره را روان کړو. د عکرمه رضی الله تعالی فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ترې کوروالي مطالبه وکړله وي دې راته وایي چې را نږدې نه شي زه مسلمانه یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاوېده جایز نه دي. زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه. نو به هر حال ویره ورسېدو نبي علیه صلات وسلام خواله خو چې لا راغلي نه و د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی عکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانېږي. نبي علیه السلام ته الله وحي وکړه عکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانېږي خو پلار ته ګورې بد رد ونه وایې ځکه وی د مړو چې څوک بد بیانوي نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي. د مړو چې څوک بد بیانوي که نه څومره بد سړی خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي. نو عکرمه را روان دی مسلمانېږي خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابو جهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف به میلاو شي. د نبي علیه صلات وسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم. عکرمه رضی الله تعالی راغی وایي د الله پاکه پیغمبره تا ام حکیم ته زما دپاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته وکړې نبي اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی. وایي د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم. نبي علیه صلات وسلام ورته ویي لاس را دې خوا کړه. عکرمه رضی الله تعالی کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویله مسلمان شو. بیا عکرمه رضی الله تعالی وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر څومره مال مې چې د الله خلاف لګولی دی که نه د هغې دوچن به اوس د الله په لاره کې لګوم د الله په لاره کې به لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنګېدل یم که نه دومره به اوس د کفر خلاف جنګېږم. او دکه عکرمه رضی الله تعالی عنه بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک یې وکتلی شي نو د نیزو د غشو اویا زخمونه پرې موجود دا د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی. د دې وجې نه یو ځل نبي علیه صلات وسلام ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وایي ما ته یو ځل نبي علیه صلات وسلام وفرمیل چې ام سلمه خبرې وایي ما وایي چې نه وایي ما په خوب کې ابو جهل دپاره په جنت کې یو غونچک ولیدو. نبي علیه صلات وسلام راته وفرمیل چې ما د ابو جهل دپاره په جنت کې یو غونچک د میوې ولیدو. چې کله عکرمه مسلمان شو نبي علیه صلات وسلام وفرمیل چې غونچک د میوې عکرمه دا عکرمه دا د هغه زوی و دې څه کېدو مسلمانېدو الله تبارک وتعالی ځکه او په فتح مکې په ورځ باندې د عکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمان هم شهید شو. د خو کافر و که نه په یو مسلمان حمله وکړه هغه شهید کړو دوه تر مسلمان شهید شي په کې یو ده شهید کړی و. نو نبي علیه صلات وسلام ته خبر راغی وی هغه پلانکې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو عکرمه شهید کو. وی نبي علیه السلام په خندا شو وی قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي. صحابه کرام حیران شو چې نبي علیه السلام څه وفرمایل مقتول خو ځکه جنتي دی چې مسلمان دی نو قاتل خو کافر دی عکرمه دی. نو نبي علیه السلام په خندا شو قاتل او مقتول دواړه جنتیان دي. دا ځکه چې نبي علیه الصلات والسلام ته فتح وه او په وحي ورته میلاو شوې وه چې عکرمه به راځي او څه به کېږي مسلمانېږي به. نو بیا عکرمه رضی الله تعالی هم د فتح مکې په ورځ باندې څه شو مسلمان شو. د دې فتح مکې نه موږ ته یو لوی سبق میلاو شو. سبق څه میلاو شو؟ نبي علیه الصلات والسلام ته چې کافرو څومره تکلیف رسولی دومره به موږ ته چې د زموږ دشمن را رسولی د وطن نه ایستلي یو لورګانې راله زخمي کړي دي ملګري راله په تودو شګو سملولي دي غلامان راله د ملګرو نه راخ کړي دي نورو ته دښمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي
کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نو میلاو شوی په مکې په ورځ باندې، خو چې د نبی علیہ السلام غلبه پرې راغله کنه، نو څه فرمایي نبی علیہ السلام؟ لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو هېڅ ملامتیا نشته، زه ما معاف کړی یې، ما څه کړی یې؟ معاف کړی یې. زه حیران یم په خپل حالت باندې. په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه سوال منت به ورته کوي، هغه درته په جواب کې څه وایي؟ الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. کفري خبرې پکې کوي. بعضې وایي که هغه پلار مې د قبر نه راپاسې نه یې معاف کومه، او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه یې معاف کومه. بعضې وایي که الله پکې راکوز شي نه یې معاف کوم نعوذ بالله. دا کېږي که نه کېږي دا خبرې؟ دا چې څوک وکړي دی دا نه وایي چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې، ښه دې ځان ته بیا مسلمان نه وایي، دوباره دې کلمه ووایي، تلې د اسلام نه وتی دی چې الله راپسې راکوز شي، که د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم، په دې سره دی مسلمان نه پاتې کېږي. زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي، د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي، ما معاف کړی یې، په تا پسې جرګه راغلې ستا په دیره کې ناسته ده، سوال درته کوي، منت درته کوي، ته وایي نه یې معاف کوم، نه یې معاف کوم، نه یې معاف کوم، ما سره یې دا کړي، ما سره یې دا کړي دي. د الله پیغمبر ډېر غیرتي دی، هغه یې معاف کوي. موږ دغه امتیان یو، تا پسې جرګه راله، سړی معافی له راغی، ته یې څه کا معاف کا. الله تبارک وتعالی به د دې اجر درکړي، الله تبارک وتعالی به د دې بدله درکړي. الله تبارک وتعالی دې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې روان کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.